بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ درس چې ده په سپیډ اپ باندې ده، څه ډول کولی شو یوه ویډیو په یوه ویډیو کې ځینې صحنې تیزې کړو او یا هم سلو موشن یې کړو او یا هم دا چې ریورس یې کړو. نو په همدغه افیکټ باندې نن کار کوو. زه راځم میډیا پینل ته، دا ټایملاین به زه لږ ځان ته لوی کړم او دلته میډیا پینل کې ډبل کلیک کوم او له دې وروسته به زه راشم. فرض که دا ګرین سکرین به زه ځان سره اوپن کړم. کله مې چې ګرین سکرین ویډیو ځان سره اوپن کړلو، دا ویډیو به راواخلم او دلته ټایملاین کې به یې وروغورځوم تر څو موږ سره سیکوینس جوړ شي. ګورې زه دا ویډیو یو ځل پلی کوم، تاسې وګورئ چې دا ویډیو په کوم وضعیت کې ده. زه به یې پلی کړم یو وار. ګورئ دا ویډیو اوس چې تاسې ولیدئ، یعنې سپیډ یې چې دی په دغه اندازه و. زه غواړم د دې ویډیو ډیوریشن یا سپیډ اضافه کړم. رایټ کلیک کوم ویډیو باندې او له هغې څخه وروسته سپیډ ډیوریشن، ګورئ دلته موږ سره دا اپشن دی. سپیډ ډیوریشن ته راځم. کله هم چې دلته راغلم، ګورئ دلته د سپیډ اپشن ده. سپیډ اپشن اوس 100 ده. فرض که زه دا ورته 150 انتخابوم، صحیح ده، اوکې کوم. چې کله مې اوکې کړه، ګورئ د دې سپیډ ما زیات کړلو. اوس به یو ځل بیا اوپن کړم، تاسې وګورئ چې په دغه ویډیو کې څه تغیرات راغلی. ګورئ د پخوا په نسبت دغه ویډیو ډېر په سرعت باندې پلی شو. زه وایم چې له دې څخه هم سپیډ زیاتوم، نو بیا هم رایټ کلیک کوم او سپیډ ډیوریشن ته راځم او دا ځل چې دی دا به ورته 250 کړم. سپیډ یې ورته 250 کوم. چې کله مې 250 کړه، دا هیډ به زه بېرته راوړم دې سر ته او اوس به یې بیا اپلی کړم. تاسې وګورئ چې اوس د دې سپیډ څومره اضافه شوی ده. ګورئ سپیډ یې ډېر زیات اضافه شوی و. نو په دغه ترتیب سره موږ کولی شو چې په یو ویډیو کې بعضې صحنې چې دی سرعت یې دومره زیات کړو چې هغه ډېر زیات په تیزۍ سره څنګه شي تیر شي. د همدغه سپیډ ډیوریشن په ترو باندې موږ کولی شو چې سلو موشن هم وکړو. فرض که زه راځم رایټ کلیک دلته کوم او له هغې څخه وروسته راځم سپیډ ډیوریشن ته او دا بیرته زه څنګه کوم 100 ته، یعنې نارمل حالت ته یې راوړم. ګورئ دلته ډیوریشن موږ بیرته ورته اضافه کړه. اوس داسې کار زه کوم، زه وایم چې یاره دا ویډیو چې کله په دغه ځای پورې چې دی دا به یو کټ واخلم، سلو موشن جوړوم، دې ځای پورې زه دا کټ کوم، صحیح ده. یو کټ مې دلته واچو، بل کټ هم راځم فرض که دغه کې اچوم، دغه ځای کې. دا ویډیو خو ما کټ کړلو. اوس زه غواړم سلو موشن وکړم. سلو موشن فرض که زه دا انتخابوم، ورته وایم کله چې زما ویډیو له دې ځایه تر دې ځایه نارمل پلی کېږي، دلته د سلو موشن پلی شي. نو رایټ کلیک کوم، راځم سپیډ ډیوریشن ته او له هغې څخه وروسته فرض که ډیوریشن ورته 25 انتخابوم، یا 25 هم نه 25 به ورته انتخاب کړم، صحیح ده. او دا به زه اوکې کړم. تاسې اوس وګورئ دلته سلو موشن پلی کېږي. زه به دا هیډ سر ته راولم او دا به دوباره پلی کړم تر دې ځای پورې نورمال ده، هغې نه وروسته سلو موشن ده او بیا دلته تیزېږي. یو ځل به یې پلی کړو. ګورئ سلو موشن دغه ساحه کې سلو موشن وشو، خو په دې ویډیو کې ډېر داسې صحیح ښکاره نه شو. زه به داسې کار وکړم، دا به زه لرې کړم له دې ځایه، بله ویډیو به راوړو. ډبل کلیک کوم، راځم فرض که دا یو ویډیو به راوړو، دا به اوپن کړم او له دې څخه وروسته دا به دلته واچوو موږ او له دې وروسته اوس به راشو سلو موشن به وکړو. فرض که دا ما سره ویډیو ده لومړی، خو زه وایم چې یاره داسې کار وکړه چې تر دغه ځای پورې دا هیډ راولم تر دې ځایه او ریزر اخلم او دا له دې ځایه څنګه کوم، دا دلته کټ کوم. همدا ډول یو کټ هم دغلته یو کټ به هم دلته وکړم. ګورې ما 2 کټه وکړه، صحیح ده. اوس داسې کار کوم، ورته وایم دا ویډیو په دغه ځای کې د نارمل پلی شي، خو کله چې دې ساحې ته رسېږي دلته رایټ کلیک کوم، سپیډ ډیوریشن ته راځم او د دې ډیوریشن فرض که 10 انتخابوم چې سلو موشن شي، صحیح ده. اوس تاسې وګورئ زه دا ویډیو یو ځل پلی کوم. زه به یې لږ مخکې راوړم تر دې ځایه پورې. ګورئ دې ځای پورې نارمل مخ ته ځي.
اوس کله هم چې دې ساحې ته راځي دا چې ما سلو موشن کړی تاسې ویډیو کې وګورئ تغیرات ښکاري سلو موشن راځي. ګورئ د ویډیو غږ هم بدل شو او سلو موشن شو. نو په دغه ډول مختلفو ویډیوګانو کې موږ سلو موشن تطبیقولی شو. کله هم چې بیا زموږ هیډ دې ساحې ته رسیږي او له دې ساحې نه وځي نو دا دوباره څنګه کېږي نارمل کېږي. اوس یوازې دا نه ده چې موږ سلو موشن کولی شو. ګورې بل کار چې موږ کولی شو زه بېلته راځم همدغه ساحه چې ما انتخاب کړی او دا مې سلو موشن کړی په دې باندې زه دوباره داسې کار به وکړو چې رایټ کلیک به وکړم او بیا به راشم سپیډ اپ ته. زه ورته وایم دلته سرعت چې دی زه 250 ته اړوم او انټر کوم صحیح دی. ګورې دېسې پورې ما اوس چې دی دا چې کله هم ډیوریشن ورته کمو طبي خبره ده موږ سره ټایم لاین کې وړوکی کېږي. اوس زه داسې کار کوم دا به لږ دغه ساحې ته راوړم. ګورې تر دېسې پورې نارمال مخې ته ځي خو کوم ځای چې ما ورته انتخاب کړی دلته چې کله رسیږي تاسې وګورئ ویډیو به زموږ ډېر زیات په سرعت سره مخ ته لاړ شي. ګورې اوس هغه ساحې ته رسیږو چې موږ سپیډ اپ کړی ده. ګورې دلته چې دی موږ سپیډ اپ کړی و. که تاسې ځینې ویډیوګانو کې لیدلی اوسي بعضې ساحې لکه د دې په شان پلی کېږي دا مختلف ګورې په دې شکل یو غږ پکې او ډېر زره صحنه تېرېږي. ګورې په دغه شکل موږ او تاسې کولی شو چې مختلف ویډیوګانو کې سلو موشن استعمال کو او همدا ډول ډیوریشن یې کم زیات کو او همدا ډول سپیډ یې زیات کو. نو دا ټول فقط په همدغه یو اپشن باندې کېږي. دلته یوه خبره چې ما نه پاتې شو هغه دا دی ګورئ زه دلته رایټ کلیک کوم چې کله مې رایټ کلیک وکړ سپیډ ډیوریشن ته راځم دلته خو اوس ته کولی شي چې سپیډ که ایرو کې سلو موشن کېږي که یې زیات کړي لکه دلته چې ما تاسو ته پریکټیکل پلی که دا ډول کېږي. که چېرته دا ریورس سپیډ ورته آن کړم دا ویډیو به سرچپه موږ ته پلی کېږي لکه موږ او تاسې 1 2 3 وایو صحیح دی په دې شکل مخ ته روان ځو. خو کله چې ریورس بټن اپشن ورته آن کو نو دا ویډیو چې دی به 3 2 1 په دې شکل باندې راځي. اوس زه به په همدغه ویډیو کې پلی کړم داسې کار به وکړو زه به راشم همدغه ځای چې کوم ما فرض کې سپیډ اپ کړی دی دا به زه دوباره راواخلم 100 ته به یې راوړم او همدا ډول بیا به انتخاب کړم او اوس غواړم چې څنګه شي دلته ریورس ورته انتخابوم اوکې کوم صحیح ده. اوس به دا راشي دوباره دې سر ته راولم لږ به نور هم دلته نږدې کړم. اوس دا کم سندره چې دی دا به سرچپه دغه کوم ځای چې موږ ورته البته انتخاب کړی هماغه به سرچپه ویل کېږي. ګورې موزیک مکمل سرچپه موږ ته وړاندې شو. نو په دغه ترتیب سره موږ تاسې کولی شو چې د سپیډ اپ یا سپیډ ډیوریشن د اپشن څخه استفاده وکړو. دا هم ډېر پریکټیکل ده. مختلف ویډیوګانو کې تاسې کولی شئ د دغې اپشن نه استفاده وکړئ. بعضې ځایونو کې ویډیوګانې ستاسې ستونزه لري کولی شئ سپیډ یې دومره زیات کړئ چې په همغه 1 ثانیه 2 ثانیو کې یو غږ غوندې وشي او هغې ځینه تېر شي. نو په دې هیله یم چې په دغه اپشن باندې تاسې پوه شوي یاستئ. سبا انشاءالله په بله موضوع کار کوو.